ان شاء الله چې د قرات خلف الامام مسله ما درته ختم کړه. د دوی د مذهب خلاصه دا شو چې بعضی موقوفات درته پیش کړي. د موقوفاتو جواب به تاسو ورته وکړي چې دا په خپل مرتبه کې دلیل دی، صحیح ده، خو د مرفوعاتو په مقابله کې دلیل نه دی. صحیح حدیث دا یو لري او د دې یو درته ما جوابونه وکړي ان شاء الله چې دا جوابونه خو په یاد زده کړئ. نور صحیح حدیث د دوی سره نشته، صحیح حدیثونه شته خو صحیح نشته. نو هغه کې بیا کچرته د تحقیق ټیم درته و تحقیق پکې کوه، او که د تحقیق ټیم درته نه نو بس دغه جوابونه ورته وکړه. اقرأ بها فی نفسک چې کوم جوابونه درته ما وکړه. د دې نه وروسته به د وهابیانو درته یو څو مسلې ذکر کوم چې دوی په احنافو باندې اعتراض کوي. نیمه ګنټه پاتې شوه ان شاء الله چې د قرات خلف الامام مسله ختمه شوه او د رفع الیدین ټیم نشته. صرف دعوه به درته ذکر کوم. زه رفع الیدین کې دعوه زده کوي، دلایل بیا بلې جمعې ته وایي. د غیر مقلدینو په دعوه کې تاسو دا زده کوئ. د رفع الیدین دعوه درته ذکر کوم او بیا به درته نن دا خبره ذکر کوم چې دا دعوې نه وروسته د دوی لپاره هیڅ دلیل ګوره نشته. صحیح شو؟ ګوره سوچ ورته وکئ. تاسو چې په مانځه کې حرکات کوئ، دا ټیټیږي او جګیږي، لکه اول ودرېږئ او بیا رکوع ته ځئ، بیا سر اوچتوئ، بیا سجدې ته ځئ، بیا د سجدې نه راوچتېږئ، بیا سجدې ته ځئ. دا رفع او خفض، دا ټیټېدل او جګېدل، یعنی دا حرکات دا په مانځه کې څو دي؟ 26. جزاک الله، 26 دي. وهابیان ورسره جلسې د استراحت هم کوي. نو د جلسو د استراحت سره د 28 کېږي. جلسې د استراحت دویم رکعت ته چې پاڅېږي دوی، اول رکعت نه چې دویم ته اوچتېږي، اول لکینی بیا پاڅېږي، او څلورم رکعت ته چې اوچتېږي اول لکینی بیا پاڅېږي. نو دغه جلسې د استراحت چې ورسره ملګرې کړي نو د حرکات په مانځه کې ټیټېدل او جګېدل 28 راځي. او د احنافو په څلور رکعتي مونځ کې ټیټېدل او جګېدل 26 دانې راځي. بیا ځان سره وشمارئ ان شاء الله چې خو 26 دانې ټیټېدل او جګېدل دي. په دې 26 کې څلور رکعات دي که نه؟ څلور رکعاتو کې 26 ټیټېدل او جګېدل دي. په دې کې وهابیان په 10 ځایونو کې رفع الیدین کوي. نه 10 ځایونو کې مه وایه، 10 ځلې رفع الیدین کوي. څو ځلې کوي؟ 10 ځلې. څلورو ځایونو کې 10 ځلې. ګوره اول چې مانځه ته درېږي د تکبیر اول رکعت په شروع کې رفع الیدین کوي. دا یو. د دریم رکعت په شروع کې هم رفع الیدین کوي. د اول رکعت په شروع کې او د دریم رکعت په شروع کې. دا دوه په رکعتونو کې شو. څلور رکعتو کې څو رکوګانې دي؟ 4 رکوګانې دي. هرې رکوع ته دوی رفع الیدین کې ټیټېدلو ته او را جګېدلو ته هم رفع الیدین کوي. نو څو شو دا د رکوګانو؟ 8. جزاک الله. 2 هغه او 8 دا شو. نو څو شو؟ 10. 4 رکوګانې دي که نه؟ 4 ځلې ټیټېدلو ته 4 رفع الیدین کوي او 4 ځلې راوچتېدلو ته 4 رفع الیدین کوي. نو د رکوع رفع الیدین 8 شو. او د اول رکعت چې مونږ هم کوو دویم کوي، او د دریم رکعت هغوی کوي، مونږ یې نه کوو. شاباسي. 2 د رکعتونو شو او 8 د رکوعاتو شو. نو ټول څو رفع الیدین شو؟ 10. او څو ځایونو کې شو؟ 4 ځایونو کې. ګوره اول رکعت کې، دریم رکعت کې، رکوع ته د تلو په وخت کې، رکوع نه د اوچتېدو په وخت. صحیح شو؟ 4 ځای شو که نه؟ اول رکعت کې، دریم رکعت کې، رکوع ته د تلو په وخت کې، رکوع نه د اوچتېدو په وخت کې. نو داسې به وایي چې په ټول مانځه کې 26 ټیټېدل او جګېدل دي. 26 ټیټېدل او جګېدل دي. په دې کې 10 ځلې 4 ځایونو کې 10 ځلې وهابیان رفع الیدین کوي. 4 ځایونو کې 10 ځلې رفع الیدین کوي. او څوک یې نه کوي نو څو پاتې شو خواته؟ زمونږ په 14 او د وهابیانو 18 پاتې شو. 18 کې رفع الیدین نه کوي. 18 ټیټېدل او جګېدلو کې رفع الیدین نه کوي. نو اوس ګوره د دوی په دعوه کې 4 جزء دي. اول د دې 10 رفع الیدینو اثبات په مناظره کې به دوی دا کوي. 10 رفع الیدین به ثابتوي. یو د 10 رفع الیدینو ثبوت دی. دویم د دې 10 رفع الیدینو حکم چې دا ثبوت نه وروسته ګوره 9 بیبیانې ثابتې دي که نه دي؟ حکم یې څه دی؟ وایي 9 ښځې ثابتې دي حدیث کې. حکم یې څه دی؟ حکم یې دا دی چې حرامې دي. پوه شوئ باندې؟ حکم یې دا دی چې حرامې دي. بیت المقدس ته لمونځ ثابت دی. ثابت دی که نه دی ثابت؟ حکم یې څه دی؟
حکم دا دی چې منسوخ دی، مونځ ورته کول حرام دي. په ولاړه میتیازي ثابت دي که نه دي؟ حکم یې څه دی؟ حکم دا دی چې مکروه دی. ګوره د ثبوت نه وروسته به حکم ذکر کوي، په مطلب باندې پوه شوې؟ د ثبوت نه وروسته به حکم ذکر کوي. د دې لسو رفع الیدینو ثبوت دی او بل د دې حکم. لس رفع الیدین ثابت دي، حکم یې څه دی؟ فرض دي، واجب دي، سنت دي، مستحب دي. نو د اکثر وابیانو په نس سنت دي. نو یو د لسو رفع الیدینو ثبوت، دویم د دوی سنتواله. په خبره پوه شوې؟ د اتلسو نفي، د اتلسو نفي بیت المقدس ته مون بلکه په مانځه کې قهقه مه کوئ، په مانځه کې خبرې مه کوئ. نهي په لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا نهي ده که نه ده؟ حکم یې څه دی؟ حرامه ده. ګوره د اتلسو رفع الیدینو نفي او د دې حکم چې د اتلس رفع الیدین ولې دوی نه کوي؟ مکروه دي که حرام دي چې ولې نه کوي؟ یا به مکروه یا به حرام یا به بدعتي. که مکروه حرام او بدعت نه خو کوي دي که نه؟ دا د سجدو دې هم کوي چې پته ولګېږي چې د امام ته صفا پته لکه شیعګانې چې کوي. نو د وابیانو د رفع الیدین په باب کې د دعوی څو جزه شو شابسي؟ 4 جزه. تاسو په یاد راسره وایي. اول جزء د لسو رفع الیدینو ثبوت، دویم جزء د دې حکم چې دا سنت دي. دریم جزء د اتلسو نفي شابسي او د دې حکم. حکم یې څه دی؟ چې دا مکروه دي یا حرام دي. دا دعوه پې ولیکئ چې دا دعوه هم پې ولیکله. په دې دعوې یو دلیل هم اوس نشته. یو د دنیا په یو کونج کې یو حدیث هم نشي پیش کولی. تاسو ته اسانه چل ښیم. هر حدیث چې درته پیش کولو دا 4 جزې پکې ګورئ. هر حدیث کې د دوی د اول جز هم نه پوره کېږي. دا لس رفع الیدین نه پوره کېږي. رفع الیدینونه یې شمارئ چې په دې حدیث کې څو راغله. چې رفع الیدینونه وشمارئ لس پکې کله نه پوره کېږي. لس په 2 حدیثونو کې راځي، نورو کې نه راځي. یو د ابو موسی اشعری صاحب حدیث دی، یو د عبدالله ابن عمر صاحب حدیث دی. دې دوو کې لس پوره کېږي، 4 ځایه پکې پوره کېږي او نورو کې نه پوره کېږي. نو چې نه پوره کېږي دوی چې چېرته د رفع لفظ ګوري ورفع یدیه وایي دا زموږ دلیل دی. نو هغه به ورسره نه منئ. تاسو به دا 4 جزه پکې ګورئ. په خبره خو پوه شو انشاءالله. هغه حدیث کې به یې وشمارئ. نو چې وشمارل چې لس پکې پوره نه شو که نه، 4 ځایه پکې رانغله، نو تاسو به ورته وایئ چې ستاسو د دعوې یو جز هم په دې حدیث کې نشته. ولې پکې نشته؟ دعوی اول جز هم 4 ځایانو کې لس ځلې رفع الیدین دی او دې ځای کې 4 ځایانو کې لس ځلې رانغله. دارنګې د دې سنتواله دی، سنتواله په دې حدیث کې رانغله. د اتلسو نفي ده هغه په دې حدیث کې رانغله. بیا د دې اتلسو کراهت یا حرمت دی هغه په دې حدیث کې رانغله. په خبره پوه شئ انشاءالله. چې لکه ګوره د بخاري شریف 102 صفحه ده. بخاري شریف کې که زه د ابو داود نه درته وایم، خو زه بله جمعه به بیا درته تلاوت کوم، تاسو به جوابونه راته کوئ. اسانه جوابونه دي. ما ته پولي چرخي کې یو ابي رساله راکړه، رفع الیدین کې لیکلې وه. ما سره هېڅ کتاب هم نه و. رسالې چې راته راکړه بس ما ورته شروع وکړه. دا دعوه مې ذهن کې وه. هر حدیث چې ده لیکلی وم په دې کې ستا د دعوې یو جز هم نشته. په دې کې کم دي؟ بعضو کې 3 رفع الیدینه دي، بعضو کې 5 رفع الیدینه دي، بعضو کې 9 رفع الیدینه دي. دا ستا د دعوې اجزا پکې نه راځي. نو چې نه راځي لهذا دا حدیث ستا دپاره دلیل نه دی. دا خطابات کې ما د یو وبي سره همداسې چل وکړو. وبي را سره کېناستو مناظره کې، وایي دا ډېر غټ عالم دی. یوه جمعه دې غټ عالم پسې ګرځېدل. بس یوه جمعه بعد چې راته را پیدا کړو چې راغلو، خو لویه واقعه ده چې کېناستو. ما ورته ویلې چې دعوه ولیکه رفع الیدین کې، وی لیکله په کاغذ. ما ورته ویلې او ده لیکله. ما زه درته خبره کوم که ستا د مسلک نه خلاف وه بیا ته راته وایه. ما ته په 4 ځایانو کې 10 ځلې رفع الیدین کې که نه کې وایي که وی. ما ښه دا ولیکه. دې ته سنت وایي که نه وایي؟ وایي وی. ښه دا مو لیکه. 18 ځایانو کې خو یې نه کوئ که نه. او د دې حکم چې مکروه دی یا حرام دی چې دا دعوه مې پې ولیکله، ما ښه زه اوس دلیل پیش کړه. بخاري شریف 102 نمبر صفحه کې د عبدالله ابن عمر صاحب اولنی حدیث راته راواړولو. اولنی حدیث کې دا د 3 رکعت رفع الیدین نشته، 10 ځلې نه پوره کېږي. دا د 3 رکعت والا نه و. دا د 3 رکعت والا اولنی حدیث کې نه و. نو چې نو مې دا خو ستا د دعوې یو جز هم پکې رانغی. دې کې خو دا د 3 رکعت رفع الیدین نشته، یا په بل تعبیر په دې کې خو 9 رفع الیدین دي. نو دا 9 خو ومنه. مې د 9 والا سره به ځان ته زما لانجه ده. ته د 10 والا یې. 9 والا امام شافعي صاحب دی. امام شافعي صاحب والا راوله چې هغه سره د 9 والا وکړي. زه خبره وکړم. ته خو د 9 والا نه یې، د 10 والا حدیث پیش کړه. نو بیا وایي زه دا بل حدیث چې بل حدیث هغې کې 5 رفع الیدین، هغې نه د رکوع د راجګېدو رفع الیدین نه وایي ښه زه دا بل حدیث. بس تر اخره پورې لاړو. اخر د عبدالله ابن عمر صاحب هغه حدیث ته ورسېدو چې په هغې کې دا 10 دي. څو حدیثونه نه راتېر شو. وایي دا زما دلیل نه شو. ښه زه د اخرې
چې دا لس راواړول هغې پسې په بخاري کې لیکلي رواه ابن تحمان عن ایوب و موسی بن عقبه مختصره دا تهمان او موسی بن ایوب مختصر روایت کړی دی مې دې کې اختلاف ته اشاره کړې ده بیا مې ابو داود پسې راواړولو بله جمعه درته بیانوم چې دې لیکلي چې دا حدیث موقوف دی مرفوع نه دی دا د صحابي عمل دی او صحابي سره خو ستاسو دښمني ده نو د صحابي قوله ته ولې پیش کړې بس لاړه مناظره ختمه شوه کاغذ یې وشکولو زه لیکل نه منم ګوره دا د دې وجې نه دوی درته دلیل دعوه نه لیکي خپله دعوه درته پیش کړم زموږ دعوه څه ده د دوی دعوه خو مو زده کړئ انشاءالله دا څلور جزه به خیال کې ساتئ زموږ دعوه دا ده شپږ ویشت ټېدل او جګېدل دي زه به 11 حدیثه درته پیش کړم چې په دې شپږو ویشتو واړو کې رفع الیدین ثابت دي زموږ د دعوې اول جز دا دی چې په شپږو ویشتو کې رفع الیدین ثابت دی خو حکم یې دا دی چې سنت صرف یو دی ما بقیه 25 ټول منسوخ او متروک دي زموږ د دعوې اجزا مو اورېده جواب دعوه وابیان به دعوه لیکي موږ به جواب دعوه لیکو نور تفصیل درته انشاءالله چې را روانه جمعه کې کوم ځکه چې دوی پکې مدعیان دي زموږ جواب دعوه څه ده وایه شپږ ویشت رفع الیدین ثابت دي سنت پکې صرف یو دی ما بقیه 25 واړه منسوخ او متروک دي په مسله باندې پوه شوئ اوس درته چل وښیم وبي دعوه نه لیکي ځکه دا کتابونو کې هم زموږ د کتابو کې هم دا خبرې ولیدې چې دعوه دغه ده او په دې دعوې دلیل نشته نو اوس ډار شوي دي چې په مناظره کې کینی پر رفع الیدین کې بس دعوه نه لیکي چل کې په دعوه ولیکه چل کې ته خپله تا ته وایي ته دعوه ولیکه ته خو منکر یې نافي په تا د دعوې لیکل نشته خو که مناظره کول غواړې خیر دی ورته ویلیکه ورته چې شپږ ویشت رفع الیدین ثابت دي اول جز دا ولیکه دویم جز دا ولیکه چې یو پکې سنت دی او ما بقیه منسوخ او متروک دي دا یو ټکی پکې ورزیات کا چې د رکوع رفع الیدین سنت نه دي صحیح شو د رکوع رفع الیدین سنت نه دي او د پیغمبر علیه السلام همیشنی عمل نه دی اوس ورته وایي زه اوس خو زما د دعوې جواب خو ولیکه نو تا خو اخر کې ورته جمله لګولې ده چې سنت نه دي نو مجبور دی چې دی به وایي چې سنت دي نو چې سنت دي بیا د دلیل پې نه لري نو چل کې پیدا ولیکه چې دا سنت دي د چل طریقه یې دا ده انشاءالله چې نور دلیل به بیا درته په را روانه جمعه کې پیش کړم دا به خو زده کړه که نه دوی چې کوم حدیث پیش کولو هر حدیث چې پیش کولو اول خو د اول جز سره مطابق کیږي نه که مطابق هم شي صرف اول جز د دوی د دعوې پکې راځي ته ورته وایې چې زما د دعوې اول جز دا و چې شپږ ویشت رفع الیدین ثابت دي نو ته چې څومره حدیث پیش کړې زما د جواب دعوې سره مخالف نه دی زه منم چې شپږ ویشت واړه ثابت دي خو زه منکر د سنتوالي نه یم سنت صرف یو دی ما بقیه 25 دي دا سنت نه دي پیغمبر علیه السلام همیشنی عمل نه دی دغه د دې په خلاف ماته حدیث پیش کړ دوی چې څومره دلایل وایي ستا د جواب دعوې سره به مخالف نه وي 200 دلایل دي وایي ستا د جواب دعوې مخالفت پکې نه راځي ستا جواب دعوه دا ده چې شپږ ویشت واړه ثابت دي پوه شوئ دوی چې څومره دلایل وایي ورته دا خو ثابت شو کنه بس ما دا منلې ده چې دا ثابت دي خو سنت نه دي شابه سنت صرف یو دی د سنتوالي یو دلیل نشته